بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. په دې ویډیو کې تاسو ته د دریو خوبونو معلومات درکوم چې هغه د انسانانو زموږ او تاسو د مشکلاتو حل راښیي. یعنې کومو خوبونو کې د مشکلاتو حل موږ ته الله تعالی ښیي، هغه خوبونه کوم یو دي. هر انسان په خپل ژوند کې مشکلات لري. دا مشکلات چې دي دا کله کله انسان باندې ډېر سختیږي او انسان په دې لټه کې وي چې دا مشکلاتو حل ولټوي او یو حل لاره پیدا کړي. نو په دې صورت کې زموږ او تاسو دا روح څه ده او زموږ او ستاسو معنویات نو دغه د شپې لخوا دا فعالیږي، کوشش کوي چې یو حل لاره وباسي او د انسان داسې کوم پریشاني ده دا ختم شي. نو څه کله موږ او تاسو ویده کېږو نو زموږ روح چې هغه د الله تعالی لخوا موږ ته راغلی ده، قل الروح من امر ربي، چې الله تعالی جواب کې وایي د روح په باره کې سوال شوی و. نو دا زموږ روح یو حصه بره ځي او هغه د الله تعالی په حکم سره هغه هلته کوشش کوي چې یو حل لاره ولټوي. کله کله بیا خوبونه کتل کېږي، په دې کې هماغه خوبونه صحیح خوبونه وي، د الله تعالی خوبونه وي. هغه الله تعالی کوم شی وغواړي د روح ته ښیي، د هغه د خوب په شکل باندې موږ ته راانتقالېږي. بیا نو دلته یو درې خوبونه دي چې هغه درې کسانو دوی لیدلي دي او درې واړه د مشکلاتو په حل باندې تعبیر کېږي. اول خوب څه ده چې هغه د مشکلاتو په حل باندې تعبیر کېږي چې ته خوب وګورې، مار ته په خوب کې وګورې او دا مار ته وژنې او بیا مار مختلف رنګونه لري. کوم رنګ کې تا کتلي وي دا هر یو رنګ جدا تعبیر لري او غټ او واړه مارونه دا هم بیا جدا تعبیر لري. نو بې دې زخمي کول یا مړ کول یا د انسان نه دا مار پټېدل چېرته سوري کې دا ټول جدا جدا تعبیرونه دي. نو دې چینل کې د دې ټولو مسایلو باره کې ویډیوګانې شته، خو زه دلته تاسو ته د دې بیان کوم چې دا مار چې کله په خوب کې کتل کېږي دا څنګه زموږ او تاسو د مشکلاتو حل موږ ته راښیي. چې کله ته په خوب کې وګورې چې مار وژنې، نو د دې معنا دا ده چې کم مسایل په تا باندې تېرېږي، څه مشکلات دي او تا سره څه کومه ویره ده او کم مسایل چې ښکاره دي، بیا دا مار څه ده، دا مختلف حالتونه، شکلونه، رنګ یې دې نه معلومیږي. بیا دا مشکل دا ښکاره ده که پټ ده، غدر و خیانت ده، پټ ده چې ته پرې خبر نه یې او ښکاره مشکل ده. دا ټول په دې مار خوب کې دا ښودل کېږي. مریضي حتی ښودل کېږي. زیړ مار په مریضي باندې تعبیر کېږي. تور مار دا په پټ خیانت، په پټ دښمنانو باندې تعبیر کېږي. حسد، نظر، سحر. او سپین مار څه ده، دا په ښکاره د حسد او د خلکو خبرې، اذیت د خلکو. نو دا ټول مختلف تعبیرونه دي. په دې ټولو باره کې ویډیوګانې شته، ما تاسو ته ویلې. نو هغه ویډیوګانې که تاسو غواړئ چې مکمل ځان پوه کړئ نو هغه ویډیوګانې هم بیا وګورئ. چې کله مار په خوب کې کتل کېږي، دلته یو کس مار یې په خوب کې کتلی ده درې ځایونو کې. دی وایي چې زه په مار په خوب کې ګورم په درې ځایونو کې. یو کور کې مار زه وایي ګورم چې بیلچه باندې مړ کوم، کور کې یم او مار وي او هلته زه مار مړ کوم. او بیا بل وایي زه په کوم ځای بل بهر ملک کې یم، هلته یو مار ګورم چېرته هغه بیا مړ کوم. او بل بیا یو بل مار وي، وړوکی مار وي، هغه د کوم ځای کې زه کار کوم هلته مړ کوم. نو ګورئ دا درې ځایونو کې د مار ته په درې ځایونو کې ماران مړ کړي دي، په درې ځایونو کې. او په کور کې دې مړ کړی، په بهر ملک کې چېرته عام ځایونو کې او د کار په ځای کې. د دې اوس څه تعبیر دی؟ د اوس تعبیر دا ده چې کله ته خپل کورنۍ سره رابطه ساتې، ډېر همیشه رابطه ساتې، د هغوی باسخاس کوې، د هغوی احوال اخلې، نو دا د دې باعث کېږي چې د هغوی د مشکلاتو نه خبر سې او کوم خبرې چې په منځ کې وي هغه خبرې تا ته وضاحت وشي. کوم شی هغو ضرورت وي، کوم رهنمایي ته ضرورت لري او نور ضرورتونه وي، هغه ضرورتونه پوره کړي چې هلته مشکل حل کېږي. معنا دا که ته ډېر وخت بل کورنۍ سره رابطه ونه کړي نو کیدای شي څه مشکل پیدا شي کورنۍ کې. نو په کار ده تا ته چې اکثر خلک چې هغوی بهر ملکونو کې وي هغوی خپل کورنۍ خپلوانو ته وخت نه ورکوي. دلیل یې دا وي چې موږ وخت نه لرو. دا دلیل صحیح ده چې وخت نه لرئ، خو د الله تعالی دا نظام ده چې داسې ته بهر ملک کې یې او ته د خپلوانو سره رابطه ونه ساتې او ته د خپل کورنۍ او خپلوانو سره رابطه ډېر هغوی ته وخت نه ورکړي، رابطه نه ساتې، نو تا ته یو نوع تکالیف پیدا کېږي، روحي تکلیفونه پیدا کېږي، شکونه پیدا کېږي او برکت په ژوند کې ژوند نه دې ځي او فکرونه دې خرابېږي. نو په دې کې حکمت هم دغه ده چې ته خپل کورنۍ سره رابطه وساتې. ته وایې چې په کور کې زه مار مړ کوم، نو معنا دا چې ته کور سره کله رابطه ساتې
او بیا په بیلچه باندې ته دا مار مړ کوي. بیلچې نه مراد څه شی ده؟ بیلچه اسباب ده چې همیشه په کارېږي په یو کور کې. نو دغسې ستا دا رابطه هم څه ده کورنۍ سره دی باید داسې وي چې همیشه ته هغه یو ضرورت غوندې ده، یو ضرورت غوندې چې دغه همیشه باید ته رابطه وساتي. نو په همدې سبب باندې الله تعالی تا ته دا خوب در باندې کتلی ده چې ته باید خپل کورنۍ سره رابطه وساتي. که رابطه دې وساتله نو څه کم مشکلات وي د کورنۍ لخوا، څه کم شکایتونه وي، وروسته تا ته تشویش وي، شکایت وي، سوچونه پیدا کېږي درته، یو مسله هغه لانجمن کېږي، هغه مسایل نه پېښېږي چې ته په اندازه باندې په مناسب شکل باندې خپل کورنۍ سره ته رابطه وساتې. دویم مار چې تا مړ کړی ده ته وایې چې دا غټ مار وي او په عام ځای کې مې مړ کړی. دې نه مراد ستا په بار ملک کې بېکاره ګرځېدل دي چې کله ته په بار ملک کې اول ته عام ځایونو کې یې یا لکه اطاق کې وي یا ملګرو سره یې، نو دلته تا ته څه خطرونه شته. هغه د کېدای شي ګناهونو، عیاشي او اسراف کول، تبذیر کول، بې ځایه مصرف، پیسه مصرفول او نور ملګرو سره چې هغوی شر ملګري وي، هغو کې خیر نه وي، د هغو په سبب باندې یو شر انسان ته رسېدل. نو ته وایې چې هلته غټ مار مې مړ کړ. نو د دې تعبیر دا ده چې ته که غواړې چې د خپل مسافري کې د شر نه، د غټو خطرونو نه، غټ مارونو نه، غټ خطرونو نه ته بچ پاتې شې، نو هلته هم ته اقدام کوې. په دې خوب کې ته مړ کوې معنا داسې دا اقدام کوې، هغه ته هم ته متوجه یې، هلته هم ته کوشش کوې چې ځان کنټرول کړې، مشکلات پیدا نه شي. او ته بیا وایې چې یو وړوکی مار هغه د کار په ځای کې زه مړ کوم. نو معنا داسې کله ته د کار په ځای کې دلته هم تا ته څه مشکلات وي خو هغه کم وي، وړوکی مار وي نو هغه کم هغه مشکلات وي، هغه هم د کار سره د مسؤلیت په وجه باندې هغه هم ختمېږي. نو په هر صورت کې ته وایې چې دا یو مار په یو مار دې په پلچه مړ کړی، بل مار دې په تیږه باندې مړ کړی ده. تیږې نه مراد سختي، سختدلي، معنا داسې ته کار ځای کې یا بار ځای کې عام ځای کې دلته تا ته لږ سختي پکار ده، لږ سختدلي پکار ده چې ته ځان باندې لږ کنټرول حاصل کړي، چې تا نه عیاشي ونه شي، تا نه ګناه ونه شي، تا نه تبذیر اسراف ونه شي، پیسې دې بې ځایه مصرف نه شي او نورو ګناهونو کې ته واقع نه شي. او بیا ته وایې چې دا یو مار چې دا کاونټر یې نیولي. کاونټر نه مراد کوتره په خوب کې ډېر معناګانو باندې راځي، خو یو معنا یې څه ده هغه په ښځه باندې راځي چې یو کس ښځو پسې ګرځي، پردیو ښځو پسې ګرځي، نو هغه دې هم کوشش کوي چې هغه مار هم مړ کړي. معنا داسې کوم ملګري ستا دي او هغو ملګرو کې چې هغوی خپل سترګې حفاظت نشي کولی، ګناهونو نه زیات نشي ځان نشي ساتلی، نو د هغو ملګرو په تابعه باندې هم ته کوشش کوي چې خبرې وکړي او ستا خبرې اثر کوي، نو هغو ته هم ستا خیر رسېږي. نو په هر صورت کې دا ډېر ښه خوب ده او الله تعالی درته ښه کړي او ستا ښه فکر ښي، ستا ښه ارادي ښي، ستا ښه تدبیر ښي چې ته د خپل د کار مشکلات، د ملګرو مشکلات او کورنۍ مشکلات په ښه طریقې سره ته حل کوې. دا درې واړه ماران تا مړ کړي دي، نو دا څومره زبردست خوب ده، الله دې درته ښه کړي. دویم خوب چې هغه په د مشکلاتو په حل باندې تعبیر کېږي، هغه خوب کې میوې لیدل، تازه میوه، وچې میوې، شنه بوټي، فصلونه، غنم، ګلان، دا خوبونه څوک وګوري په خوب کې چې دا مسایل ته وګورې، نو د دې معنا دا ده چې تا ته رزق راځي، د دې مسایل دا ده تا ته خوشخبري راځي، د دې مسایل دا ده تا ته د مشکل اولاد راځي. ګلان په اولاد باندې تعبیر کېږي، ګلان په اخلاق باندې تعبیر کېږي، ګلان په ښه معامله باندې هم تعبیر کېږي، ګلان په روحي او جسمي شفا باندې هم تعبیر کېږي، ځکه چمن کې ګلانو باغ بوستان کې انسان تازه کېږي، انسان خوشحاله کېږي او رنګارنګ وي. نعمتونو باندې تعبیر کېږي ځکه ګلان رنګارنګ وي او نعمتونه هم داسې رنګارنګ وي، نو دغه باندې تعبیر کېږي چې کله تا ګلان په خوب کې ولیدل، غنم، شنه بوټي، فصلونه، میوې، نو دغه په دې باندې تعبیر کېږي چې ستا څه کوم تشویشونه دي، ستا څه کوم مشکلات دي، ستا څه کوم تکلیفونه دي، دا په حل کېدو دي. که مالي مسایل وي، که د صحت مسایل وي، که بې اولادي وي، که نور د کاروبار مسله یې بندش وي، نو څه کله شنه بوټي او فصلونه دې ولیده معنا داسې ستا کاروبار نتیجه ورکوي، ګلان دې ولیده معنا داسې اولادونه الله درکوي، اولادونه دې تربیه کې ته اخلاص کوي، اخلاق کوي ورسره. او څه کله میوې دې ولیدلې چې ودې خوړله او میوه صحیح و خراب نه و، نو معنا داسې تا ته الله تعالی رزق درکوي، روزي درکوي، شفا درکوي. نو په دې ټولو کې تا ته د مشکلاتو د حل او د خوشحالي خبرې او زیری او د مالی مسایلو حل کېدلو باندې تعبیر کېږي. دې باره کې خوب ده. یو زنانه دغه وایي چې وایي زه یو غټه قلا وي هلته زه ننوځم، فراخ ځای، غټه قلا، فراخ ځای، دا په هم په خوب کې چې کله وکتل شي دا په فراخي باندې تعبیر کېږي، فراخي راځي، مشکلات حل کېږي.
او ته وایې چې خپلوان مې هلته د ګلابو ګل د بیخ نه وشکوي او ماته راکړي. معنا دا چې ستا خپلوان چې دي تا ته ډېر زیات حرص لري تا د خوشحالي لپاره، که ستا کورنۍ وي که ستا خپلوان وي، خو ته عمر دې زیات ده، کیدای شي تا ته زه بعضې مسایل بانه کړي او ځان خفه کړي، خو ستاسې څومره متعلقین دي تا د خوشحالولو کوشش کوي، داسې تا ته ګل شکوي بیا د بیخ نه شکوي. نو دا د یو حرص ښیي چې انسان کوشش کوي چې تا ډېر خوشحاله کړي او هغه ډېر ګلان درکړي او پاڼو سره درکړي، خو په دې کې ازغې هم وي. نو معنا دا چې دغه خپلوانو دا که څه مشکلات وي نو د دوی که څه تکلیف وي هغه برداشت کا، دوی تا سره اخلاص لري او بیا ته ورته وایې چې ماته نور هم ګلان وشکوه. نو د دې معنا دا ده چې ته چې کله د دوی نه لږه کې خوبي وګورې نو بیا تمه پیدا کېږي چې دوی خوبي کوي، اول کې بدګمانه یې ته، نو بدګماني مه کوه، زړه دې فراخ نیسه، فراخ قلا ته ننوځې ته وایې غټه قلا، معنا زړه دې فراخ نیسه او همیشه دوی سره په خلاص تندي باندې رویه کوه، خپلوانو سره دې کورنۍ سره دې. د زړې ښځې اکثر په کورونو کې چې وي هغوی بانې نیسي او هغوی ډېر واړه واړه مسایل غټوي او ځان هم خفه کوي، جګرخونه کوي، نور هم خفه کوي. نو په دې خوب کې تا ته دا زنانۍ تا ته دا ښودل شوی ده چې ته که دغسې څه مشکلات ګورې، څه بدګماني یا څه خپلوانو نه ګیرې، دا پرېږده، ته ښه زړه غټه کړه او ته دوی سره ښه پراخ زړه باندې رویه وکړه، انشاءالله دوی ټول ستا خیر غواړي. والله تعالی اعلم. دریم خوب چې هغه په دې باندې تعبیر کېږي څه مشکلات حل کېږي، هغه آبادي کول دي، دیوال جوړول او جمع مونځ کول، جومات ته تلل، دا اجتماعي ځایونه دي، اجتماعي کارونه دي. دیوال جوړول، دیوال په شخصیت باندې تعبیر کېږي، شخصیت دې جوړېږي، کمیانې دې پوره کېږي. نو چې کله ته فراخ کور دې ولیده، آبادي دې ولیده، چې یو ځای آبادوې جوړوې، جومات دې ولیده، نو دا په ټول په دې باندې تعبیر کېږي چې یو ښه تغییر را روان ده، مشکلات حل کېږي، قطع شوي روابط بیرته جوړېږي، اجتماع جوړېږي، اتفاق راځي، بدګماني ختمېږي، بدبیني ختمېږي. نو په دغه باندې تعبیر کېږي. دې باره کې یو خوب هم ده، خوب کې مسجد جوړوو، دا وایي څه تعبیر لري، یو زه او یو څو نور کسان وي د مسجدو باندې لګیا یو، دیوالونه یې جوړوو. نو دا د دې معنا دا ده چې اجتماع ستاسو بیرته جوړېږي، تاسو چې کوم بې اتفاقي راغلې وي، پراګندګي راغلې وي، نو هغه انشاءالله ختمېږي. ستاسو په شخصیاتو کې چې کوم مسایل راغلي وي هغه مسایل ختمېږي او تاسو په اتفاق راځي، اتحاد راځي او شخصیتونه یو بل ته تاسو افکار هم نږدې کېږي، شخصیتونو کې چې کموالی وي، د علم وي، هغه مسایل انشاءالله رفع کېږي. نور په منځ کې اختلافات وي هغه رفع کېږي او دینداري تاسو کې راځي او اجتماع راځي، اتفاق راځي، د ټولو زړونه سره الله تعالی نږدې کوي. نو دا هم د مشکلاتو په حل کېدو باندې تعبیر کېږي. نو دا هغه درې خوبونه چې د مشکلاتو حل کېدو باندې تعبیر کېدل. د دیوال جوړول، دیوال په خوب کې د دې لپاره هم ما جدا ویډیو شته چې دیوال په خوب کې څه تعبیر لري، ګلان په خوب کې څه تعبیر لري، د ټولو لپاره ویډیوګانې شته، نور خوبونه هم دي، تعبیرونه ډېر زیات مختلف دي. نو که تاسو غواړئ چې ټول باندې پوه شئ نو دا ویډیوګانې وګورئ انشاءالله. ما چینل کې د ویډیوګانو برخه او لایف ویډیوګانو په برخه کې ویډیوګانې ډېر زیات دي. نو اوس راځو یو خوب ته چې یو ورور هغه خوب یې لیکلی ده، وایي نبي علیه السلام یې خوب کې لیده چې وفات شوی ده او خوړ وي او کوز پلو ته وایي ما نبي علیه السلام غېږ کې واخیسته، کته طرف ته څه هدیره ده د ښو خلکو، وایي دلته د ګېډې مبارک نه وایي ښکته ماته نه ښکاري، وایي دا پښې اول ته وایي د لرګي او ګېډۍ وي. نو چې کله په خوب کې د جنازه د نبي السلام وفات او دغه جنازه وکتل شي، د دې معنا دا ده چې ستا په حضور کې، ستا په مجلس کې یا ستا په سبب باندې یو سنت څه ده هغه پامال شوی دی، یعنې یو سنت کار خلاف ورزي شوی ده، په یو واده کې یا په اموري مسایلو کې د سنتو خلاف ورزي شوی ده او ښه ته پوه شوی په دې باندې چې دا د سنتو خلاف ورزي وشو، باید دا طریقه په شریعت کې شوې وای، په سنتو طریقه باندې شوې وای. نو دغسې که څه معامله شوي وي نو کوشش وکړه چې هغه د اصلاح وړ وي، چې اصلاح یې کړې. والله تعالی اعلم. پیاز مې وایي غوټه کې تړلې وي، شاته مې اړولې وي، ګردونه را باندې پرته وي، خړې جامې مې وي او په یو پل باندې روان یم او د لرګیو خراب پل وي. نو د دې تعبیر دا ده چې ته د دنیا شوق کوې او تا ته چې کوم کار یو کوم مصروفیت ده هغه فکر کوې چې دا په اطرافو کې ده او ته غواړې چې یو ښه کار او په ښار کې اوسېږي او دغه د ښار د نعمتونو نه ته برخمن شي، ځکه دا پیاز څه ده، دا په هغه نعمتونو کې راځي چې بني اسرائیلو د موسی علیه السلام نه غوښتي وو چې موږ ښار ته کته کړه چې هلته پیازو دالو دا شیان وخورو. نو معنا دا چې ته دغه د دنیایي ژوند غواړې چې ښار کې اوسېږي او تا ته الله تعالی کیدای شي په اطرافو کې ژوند نصیب کړي یا کار نصیب کړي وي، هلته تا ته ښه ده د اطراف نسبت دې ته چې ته ښار ته ځې نو هلته بیا څه مشکلات وي، ته وایې چې ګردونه را باندې پراته وي،
او پلم خراب وي نو معنا داسې هلته بیا څه مشکلات وي په ښار کې نو ښه دا ده چې ته په خپل کار په خپل مصروفیت په خپل ژوند باندې شکر وباسې او ناشکري ونه کړې همدغه ستا لپاره خیر ده انشاءالله کیدای شي که ته دا ځای تغیر کړې یا ډېر حرص وکړې نو تا ته څه مشکلات پیدا شي کارونه یې مخکې لاړ نه شي دا په خراب پل نه مراد کارونه مخکې نه تګ والله تعالی اعلم بل خوب دا وایي لاره کې مور مې مخکې روانه ده وایي زه ورپسې یم او لاره کې وایي زه فکر کوم چې دا هغه لاره ده چې په دې باندې موسی علیه السلام او عیسی علیه السلام تللي وي او دا شار علاقه ده وایي خاورو کورونه دي پکې نو دغه د حدیث شریف کې ته راجع ده چې کله نبي علیه السلام وایي چې زما امت دا وایي د بني اسرائیلو غوندې کارونه چې بني اسرائیلو کړي دي هغه ټول زما په امت کې وایي دا کارونه راځي دا کارونه دوی کوي نو په دغه باندې تعبیر کېږي چې مور دی کیدای شي د رواجونو په سبب باندې د رواجونه یې کړي دي او ته هم مجبور شوی یې چې هغه مور سره خبره ومنې اکثر رواجونه کېږي په مړي او په ژوندي کې نو هغه باندې دا خوب تعبیر کېږي چې تا نه دغه رواجي کار شوی ده او که تا غوښتی ده نه د غوښتی خو د مجبوریت نه او د قومیت نه او د عادت او رواج په سبب باندې هغه کار تا نه شوی ده او هغه کار صحیح کار نه و په کار و چې هلته تا هغه رواجي کار دې نه وی کړی مناسب او کار دې کړی وی چې هغه کې خیر زیات وی والله تعالی اعلم بل خوب دا وی سلا را سره وي شپه وي او مور او ورونه مې هم را سره وي ما سلا باندې وی چا به ډزې وکړې ډزې مې خطا لاړه او ورونه مې هم مخالفت کوه چې ډز مه کوه نو دا د سلا خوب به تکرار شوی ده څو ځلې زما او د مېرمنې په منځ کې څو غم کتلی د مام کتلی نو دا دې باندې تعبیر کېږي چې لږ احتیاط کوه او لږ احتیاط کوه چې تا سره کم قوت ده کم دلیل ده کم خبره ده او هغه بې ځایه مه استعمالوه که مال وي که قوت وي که دلیل وي څه مساله وي کورنۍ مشکلات قومي د ځمکې نو هغه کې کوشش وکړه چې د خپل مور پلار سره په مشوره باندې ته هغه کار وکړې داسې کار مه کوه چې بیا وروسته پښیمانه یې لکه تا دلته ډزې کړي دي خو خطا درنه تللی ده نو معنا داسې یو کوشش یو محاوله د بدون د مشورې نه چې په هغه کې کیدای شي ته خطا شي نو ښه دا ده چې مشورې سره یو کار وکړې والله تعالی اعلم و یو کوټه وي د بوسو او هګۍ پکې پرتې وي و یو راغونډومی په لمن کې هګۍ څه ده دا په نسل باندې تعبیر کېږي نسل اولاد باندې تعبیر کېږي الله تعالی تا ته انشاءالله اولاد درکړي که واده دې وي او که واده دې نه وي نو د واده هغه که تا سره تشویش د بې اولادي یا نور په کورنۍ کې هم داسې بې اولاد څوک وي نو دا تا خوب کتلی ده معنا هګۍ راغونډول معنا داسې انشاءالله دغه که دا تشویش در سره یې اولاد دې نه کېږي او مشکلات به وي نو نه به انشاءالله اولادونه دې کېږي هګۍ په نطفه په ذریه په اولاد باندې تعبیر کېږي والله تعالی اعلم بل خوب دا وایي تورې وریځې مې ولیدلې په خوب کې چې را روانې وای سخت ولاړ کړم او راویښ شوم دا شیطاني خوب ده چې کله کم انسان هغه لکه د ژوند هغه کامیابي مراحلو ته ورسېږي چې کارونه شروع کړي چې ښه مثبت تغییر په ژوند کې راشي نو دا هغسې یو خوب وګوري د ډار د ویرې شیطان چې هغه وډار کړي چې دغه د عذابونه در روان دي یا د حالات ورته داسې وښیي چې ته فکر پریشان کړي چې سبا ته دی خپل هغه کامیابي ته ونه رسېږي نو دا خوب بیا پرې ګوري نو دا شیطاني خوب ده تا تورې وریځې کتلي را روان ده نو دا تورې وریځې اکثر خلکو په عذاب باندې کوي چې دا عذاب راځي ځکه یو قوم باندې عذاب راغلی و دا تورې وریځې هغوی ورته خوشحاله ول خو بیا د عذاب و نو په دې خوب کې چې ته خفه راویښ شوی نو قاعده په تعبیر د خواب کې دا ده چې کوم خوب نه وروسته موږ خفه یو سخت نو دا خوب شیطاني ده ځکه شیطان غواړي چې موږ خفه کړي الله نه غواړي چې موږ خفه کړي چې کوم خوب صحیح وي هغه که اخطار هم پکې وي که هغه کې تنبیه هم وي که هغه کې موږ ملامتي هم یو هغه خوب کې موږ خوشحاله یو هغه خوب کې موږ خفګان موږ ته نه راځي نو په دې خوب کې چې ته خفه شوی معنا داسې دا شیطاني خوب ده اعوذ بالله ووایه د دې خوب نه پناه وغواړه د الله نه د دې خوب له شر څخه او چاته خوب مه تېروه تا ته انشاءالله ضرر نه رسوي والله تعالی اعلم نو دا و د نن ورځې ویډیو او خوبونه چې تاسو ته مې بیان کړه الله تعالی دې وکړي چې تاسو خپل د خوبونو تعبیر واورئ او ما ته دلته په کمنټ کې یو اطمینان راکړئ چې زه مطمئن شم څومره چې تاسو ما سره تعامل کوئ ښه تعامل کمنټ کوئ ویډیوګانې لایکوئ نشروئ دومره زه تشویق کېږم انشاءالله وخت ورکوم یو ویډیو جوړول ډېر زیات وخت غواړي او ډېر مصروفیاتو حالت کې بیخي نو تکلیف وي په ما باندې نو زه ډېر کوشش کوم چې وخت بچت کړمه وخت فارغ کړمه او خپل نور کارونه شاته کوم یو ویډیو جوړ کوم ستاسو خوبونه تعبیر کوم نو تاسو باندې دا فرض جوړیږي چې دا چینل ما سره دا کومک وکړي چې دا چینل رشد وکړي چې زه په خپل پښو ودرېږم انشاءالله ستاسو خوبونه په وخت او په ښه تفصیل سره انشاءالله زه تعبیر کوم وسایل مې ښه پوره کړم او ځان ورته فارغ کړم انشاءالله نو که تاسو خوب لیدلی وي نو کولی شئ چې دا یوټیوب چینل کې زما نور ویډیوګانو کې چینل کې زما نمبر واتساپ شته نو هغه کې اکثر وخت هغه افلاین وي نو تاسو خپل خوب ښه تسلي سره هلته ولیکئ یا اواز سره ریکارډ کړئ
نو ان شاء الله ستاسو خوب زه اورم، څو باره اورم او ښه ځان پرې پوهوم او بیا کوشش کوم چې تحقیق وکړم، ځان پرې پوه کړم او بیا دا کوشش کوم چې تاسو پوه کړم. نو تر آینده ویډیو پورې تاسو په الله سپارم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.